سلامونه او درناوی. په تیرو ویډیوګانو کې موږ په دې وغږېدو چې یوټیوب چینل څنګه جوړیږي، شرایط یې څه دي، کله د دې وړ کېږي چې یوټیوب پرې اعلان خپور کړي او کومې خلاف ورزۍ دي چې زموږ د یوټیوب چینل د بندېدو سبب هم کېږي. خو زموږ ډېرو ملګرو یوټیوب چینلونه جوړ کړي، خو هغه حتی یې په رسولو کې ډېر له ستونزو سره مخ دي چې د دې وړ شي چې یوټیوب ورباندې اعلان خپرول پیل کړي. دلته څو دغسې لارې چارې درته په ګوته کومه چې څنګه کولی شو لنډ وخت کې د خپل یوټیوب چینل سبسکرایبر ډېر کړو او دغه حالت بیا هم دوام ولري. ورځ تر بلې زموږ مینوال ډېریږي، که د پیسو یا مونیټایزیشن شرایط مو پوره کړي هم له هغه وروسته هم خپل مینوال ډېر کړو او همدغسې د کسانو په ډېرېدو او د ویډیوګانو په زیات لیدو سره ډېرې پیسې ترلاسه کړو. اول باید موږ چې څه جوړوو یا خپروو دا فکر را سره وي چې دا شی به خلک خوښ کړي، شریک به کړي او که نه. تاسو وینئ ځینې ملګري فیسبوک کې د یوټیوب چینل لینکونه شریکوي. چینل به خپل نه وي، د بل چا چینل به وي، خو ولې شریکوي؟ وجه دا وي چې هغه شی د دوی خوښ سوی وي او فکر کوي چې نور خلک یې هم خوښوي. نو موږ او تاسو باید اول همدا سوچ وکړو چې که څه په یوټیوب چینل کې خپروو خلک یې شریکوي او که نه. یعنې یو شی چې څوک ویني زړه یې غواړي چې د ده کورنۍ یا ملګري هم وویني یا یې واوري او که نه. دا شی چې زه شریکوم خلکو ته څه ګټه یا معلومات رسوي یا یو حقیقت ورته روښانه کوي یا یې په پوهه کې زیاتوالی راولي. یعنې دغه څو خبرې دي چې له ځان نه یې وپوښتو او ځواب مو مثبت و، نو داسې یوه ویډیو به موږ او تاسو جوړوو چې خلکو ته یې ګټه څه رسیږي، شریکوي او که یې نه شریکوي، دوی خندوي، دوی خفه کوي، د دوی پوهه زیاتوي او دوی ته کوم حقیقت په ډاګوي که څنګه. نو که دا ځانګړنې پکې وي موږ او تاسو یوه ویډیو جوړوو. ورپسې موږ او تاسو ته پکار دی چې ویډیو جوړوو دغسې انداز سره خپل حالت غوره کړو چې زما او ستا لیدونکی فکر وکړي چې زه ورسره نیغ په نیغه خبرې کوم، چې دغه هم یوه ځانګړنه ده چې نور کسان هڅوي چې بله ورځ هم زموږ ویډیوګانې وګوري. تاسو به خپله مجلس کې هم لیدلی وي چې کله کسان خبرې کوي ځینو ته خلک ډېر غوږ نیسي، ځینو نه پاڅېږي مجلس ورپرېږدي، ځینو ته له شرم کیني. خو فیسبوک یوټیوب کې ما او تا څوک شرمیږي نه. کومو خبرې د دې وړ نه وي یا جذابې نه وي چې نور خلک راجذب کړي زما او ستا چینل نه تېرېږي، بله ورځ بیا هم نه راته راځي. بل کوشش دا وکړئ چې کله ویډیو جوړوئ دغه پوښتنه له ځانه وکړئ چې خلکو غبرګون راپاروي او که نه. یو څوک به زما ویډیو لیدو سره خوشحال سي، مننه به مې وکړي، یا به یو څه را سره پکې شریک کړي، اضافه به یې کړي، یا به خپل یو نظر وړاندې کړي. دغه شی هم پکې مهم دی. په ویډیو کې دا کوشش هم وکړئ چې دا ویډیو چې نن ما جوړه ده یوازې د نن لپاره ده او که سبا به یې هم خلک ګوري یا د وخت تېرېدو سره که همغسې مناسبت راځي خلک به بیا زما ویډیو ته راځي او که نه. مثلا یو کس دی د ډاکټر نجیب په هکله یې ویډیو جوړه کړې. هر کال چې د سپټمبر 28مه نیټه راځي هرومرو د ډاکټر نجیب په هکله بیا خبرې پیدا کېږي، نو همغه ویډیو بیرته په یوټیوب کې رادبره کېږي او بیا نوي لیدونکي لري. که دغسې تلپاتې ویډیوګانې تاسو هم جوړوئ نو راتلونکي کې هم ګټه همدا ده چې څومره وخت خلک ګوري هغومره تاسو ته پیسې ورباندې راځي. بله مهمه خبره خپلو چارو ته ژمنتیا ده. که ته یوه جالبه ویډیو جوړوې خو بیا میاشت دې درک نه لګېږي نو ستا څارونکي درنه ځي یا سبسکرایبر دې ځي یا نوي نه پیدا کېږي. خو که تا ټاکلې ورځې وموندلې چې په دې ورځ زه ویډیو خپروم، په هغه ورځ خپروم، ممکن یو څوک هیڅ انټرنیټ کې کار ونه لري خو ستا د ویډیوګانو لپاره راسي، ځکه هغه به په تمه وي چې نن ته بیا هم دوی ته ویډیو جوړوي. په ویډیوګانو جوړولو کې هدف یا ټارګټ هم مهم دی. کوشش وکړئ دغسې ویډیو جوړه کړئ چې هر چاته د خوښې وړ او د لوستو وړ وي. مثلا که لوستی وي، نالوستی وي، توندلاری وي، منځلاری وي، که ټولې ګوري فکر کوي چې سړی سمه خبره کوي. دا هم له تاسو سره مرسته کوي چې ویډیوګانې مو ډېرې ولیدل شي یا سبسکرایبر یې ډېر شي.
په خپلو چارو کې دې ته هم فکر وکړئ چې یوټیوب چینل که فیسبوک دی یا که بله هره د خواله رسنیو برخه ده چې مواد پې خپروئ آیا مواد دې پرلپسې ورباندې خپریږي او که نه. مثلا زه جلال آباد ته ناڅاپه روان سوم، زما سره ویډیوګانې نه وې، 10 ورځې زما چینل کې څه نوي نه خپرېدل، نه فیسبوک پاڼې ته تله. خو له هغه وروسته ماته یو درس دا جوړ شو چې زه ډېرې ویډیوګانې جوړوم. مثلا فیسبوک کې ما چې تر اوسه کومې ویډیوګانې خپرې دي یا یوټیوب کې یو 12 دانې همداسې راسره سلامت یا جوړې شته دي، تیارې کړې مې دي. او وایم که داسې یو بیړنی حالت پیښیږي، برېښنا نه وي یا بل ځای ته لاړ سم، نو دا ویډیوګانې زما سره وي او چې هره ورځ یې راتله همغه ورځ به یې خپرومه. خلکو ته به بیا دا اندېښنه نه پیدا کېږي چې دا کس څه شو یا یې کار پرېښودو، څه خبره شوه. نو د خپل کار پایښت دپاره هم پکار دا ده چې تاسو مواد دومره ډېر برابر کړئ چې که بیا د ملګرو واده وي یا یوه بله پیښه کېږي، تاسو څو ورځې کار نسئ کولی، نو د همغو پخوانیو ویډیوګانو نه استفاده وکړئ او خپرې یې کړئ. په ویډیوګانو کې سرلیک هم ډېر مهم دی. داسې سرلیک ورکړئ چې د پلټلو وړ وي. یوه موضوع وي ته وایې چې کومه مهمه ده خلکو ته، او که زه د خپله بیلګه درته وایم، زما یوټیوب چینل ډېر کم کسان لري، خو کله چې د پانیپت فلم په هکله اوازې ډېرې شوې، ما یوه ویډیو جوړه کړه. اول مې زړه ولیکم چې لوی احمدشاه بابا او پانیپت، خو بیا مې ویل چې اوس پانیپت کلمه چې د خلکو ته ډېره ذهن ته ورځي، په سر کې مې پانیپت ولیکه، بیا مې سرلیک پانیپت او لوی احمدشاه بابا. باور وکړئ نورې ویډیوګانې چا نه دي کتلې، خو همغه ویډیو چې مسله جالبه سرچ به ډېر شوی وي، زما ویډیو هم ډېره کتل شوې. یعنې تر هغو ویډیوګانو زما ویډیو ډېره کتل شوې چې په همدې ورځو کې ما خپرې کړې وې. نو که راتلونکي کې هم څوک غواړي چې پانیپت باره کې پلټنه وکړي، نو چې پانیپت لیکي ضرور زما ویډیو هم دوی ته را اوړي. نو په سرلیک کې همدغه کوشش وکړئ، جامع سرلیک چې خلکو ذهن ته اول ورځي او په لیکلو کې هم اسانۍ ولري. مخکې ما درته یادونه وکړه، مثلا زه د زده کړې یوټیوب چینل لرم، خو ما پانیپت ځکه جوړ کړ چې دا ګرمه مسله ده، خلک یې پلټي، دې سره به زما چینل ته کسان ورباندې راشي. او همغه و چې کسان هم څو ورسره راغله، ویډیو هم ډېره وکتل شوه. نو تاسو هم باید کوشش همدا وي چې کومې مسلې ګرمې وي ټولنه کې، همغو باندې ویډیو وکړئ. او بل دغسې ویډیوګانې وکړئ چې نه زړیږي. ګورئ زما اراده وه چې د ډسمبر اولې نیټې ته چې د ایډز نړیواله ورځ ده یوه ویډیو وکړم، خو په نورو چارو بوخت شومه، رانه پاتې شوه. او که ما دا ویډیو کړې وی د ډسمبر په اوله خپره وی، که هلته هم چې همغه د ایډز نړیواله ورځ راتلی، خلکو سرچ کولی، یا که نه راتلی هم د ایډز باره کې معلومات غوښتلی، دا ویډیو دوی ته ضرور په لاس ورتله. نو کوشش هم باید همدا وي چې دغسې تلپاتې ویډیوګانې جوړې کړئ چې تاسو چینل ورسره همیش تازه پاتې شي. په ویډیوګانو کې مو کوشش دا هم وکړئ چې خلکو ته هیله ورکړئ. نن سبا ټولنه د بدبختیو سره مخ ده، خو کله چې ستا ویډیوګانو کې داسې څه ویني چې هیله ورکوي، خیال یې په حقیقت بدلوي، دوی ضرور ستا ویډیوګانې ګوري. او یو بله خبره په پای کې دا درته کومه چې ما ته چې د تیرو څو ورځو تجربه شوه، هغه دا ده چې ته د خلکو له اړتیا سره سم کار وکړې، یا خلکو ته یوه داسې خبره وکړي چې د دوی ډېره خوښیږي. مثلا تر تیرو څو ورځو مخکې زما د چینل سبسکرایبر 152 و، خو هغه ورځ چې ما یوه ویډیو خپره کړه او پکې مې وویل چې یوټیوب پښتو ته دا امتیاز اوس ورکړ چې که د هرې ژبې فلم یا ویډیو وي سب ټایټل ولري، نو پښتانه یې خپله ژبه کې همدا خبرې بدلولی سي. او سرلیک هم د ویډیو یوټیوب کې د پښتو لوی پرمختګ او د پښتنو لپاره لویه بریا. نو د همدغې ویډیو سره چې یوه ورځ ما ویډیو خپروله 152 سبسکرایبر و، تر سبا پورې 192 ته رسېدلي وو. یعنې په 3 میاشتو کې ما 152 سبسکرایبر پیدا کړي وو. خو په یوه ورځ کې 240 په یو وار ولې ډېر شو؟ ما دغسې ویډیو خپره کړه چې خلکو ته ډېره جالبه وه.
او بیا مې دا هم ورسره وویل چې که غواړئ له یوټیوب پیسې وګټئ نو راتلونکو ویډیوګانو ته په تمه شئ. نو له هغه راهیسې کسان ډېرېږي په دې چې په تمه په دې وي چې مثلا یوه ویډیو کې زه دا وایم چې یوټیوب څنګه کوم کسان یوټیوب کې چینل جوړولی شي، بلکې مې دا ویل چې شرایط یې څه دي چې تا ته بیا یوټیوب پیسې درکړي. په بله کې مې دا ویل چې آیا یوټیوب ستاسو لاس کې دی خپل چینل مو، او که د یوټیوب لاس کې دی. نو دغسې چې تاسو د ویډیوګانو یوه لړۍ سلسله واره کوي، یعنی یوه ویډیو کې وایي چې په بله ویډیو کې دا خبرې کومه، بیا هغه کې وایي چې بله کې په دې خبرې کوم. په دې ډول تاسو سره سبسکرایبر یا ستاسو مینوال پاتې کیږي او نور هم در سره زیاتیږي. هیله ده دغه څو خبرې زما د دې وړ وي چې تاسو ورباندې پوه سوي یاست او د یوټیوب چینل جوړولو کې در سره مرسته وکړي، او همدارنګه تاسو ته دا چانس په لاس درکړي چې د یوټیوب سبسکرایبرز یا زنګولچیان مو ډیر شي.